د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته هم د کرونا ضد واکسین پیل کړي. دا د پښین سیمې سرانانو افغان کډوالو پنډغالي کې د واکسین مرکز دی. حکومت د بلوچستان په بیلابیلو پنډغالو کې خپل مرکزونه جوړ کړي او په پات پنډغال کې به هم ژر خپل مرکزونه جوړوي. دا د دوی مکه ماجر کارت چې موږ ته دوی راکړي، بیا پر دې باندې پر 11 پر 16 باندې موږ میسج لیږو د دوی ماجر کارت باندې. بیا هغه نادره موږ ته د دوی کوډ راکوي. که هغه کوډ تاسو زه په د کاغذ باندې ښکاره کړم، دا کاغذ دا بیا موږ تقریبا 11 میسج لیږو. بیا دوی موږ ته خپل کوډ راکوي. بیا موږ خپل کوډ دلته کاږو، خپل موبایل نمبر یې دی، دا ماجر کارت نمبر دی، دا مثال څه کار کوي پلار، دا ګر سیستم دی. مثال دا چې بیا د ویکسینیشن پر رسول 2 ډوز لګیږي، بیا موږ خپل کارت ورکو. بیا چې دوی ارزي ته تک کوي، که افغانستان لځي که ایران لځي که هر ځای ځي، د سر به خپل کارت هغه چې د خپل د کوډ په موبایل هغه کې وي کمپیوټر کې دی به کلی دي. واکسین یوازې پی او آر کارت لرونکو ته لګیږي. د صحت ادارې غړي وایي چې د ای سی سی کارت لرونکو ته واکسین کولو په لړ کې موږ د لوړپوړو چارواکو سره وینو چې هغوی اجازه راکړه بیا به ورته واکسین کوو. دغه ول واکسین راغلی دی، خو موږ هم دلته ګزاره کوو، دا ژوند مو کړی دی. اوس د واکسین د طرفه موږ څخه هم غواړو چې دا واکسین موږ ته هم لازم سي، موږ یې وکړو. دوی وایي ته نوم نه لري، کارت نه لري، مقصد ته یې تنس کېږي. ډیری کډوال د واکسین پوري کولو ته زړه نازړوي. مدني فعالان او قومي مشران د هغوی د پوهې لپاره خپل کمپاین کوي. نن سبا د سوشل میډیا خبرې دي د واکسین په اړوند باندې منفي تبلیغات کېدله. نو زه رالم په ایس د افغان کډوالو د یو استازي په توګه باندې اول مې خپل واکسین ولګوي چې دا نورو افغان کډوالو ته دا میسج یا پیغام ورکو چې مقصد کوم مشکل نشته، باید تاسو خپل واکسین ولګوي. د پاکستان حکومت د شمیرونو په رڼا کې په ټول پاکستان کې 14 لک افغان کډوال میشت دي، خو غیر سرکاري شمیره بیا 10 لک افغان کډوال ښایي. صمد شبنم، مشال ریډیو، سرانان، پښین.